د افغانستان لپاره د سویډن مرستندویه کمیټې د طالبانو د زیاتېدونکي فشار له امله په افغانستان کې خپل مرستندویه فعالیتونه ودرول. نن سهار په هلمند کې د کندهار او هرات پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له کبله 21 کسان وژل سوي او 38 نور ټپیان سوي دي. د ترکیې پولیسو اعلان کړی چې تازه 14 تنه افغان، فلسطیني او سوریایي ناقانونه کډوال نیولي چې خپلو هیوادونو ته به یې وشړي. پر غزې د اسرائیلي پوځ د تازه بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان وژل سوي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د هند ګجرات پوهنتون اړوند لیلیه کې تېره شپه د تراویحو پر مهال پر افغان محصلینو د یاغیانو لخوا برید سوی چې په پایله کې 15 تنه محصلین ټپیان سوي دي. د پاکستان مخکینی موقت لومړی وزیر انورالحق کاکړ د پاکستان د سنا مجلس ته ځان نوماند کړی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا له اسلامي امارته غوښتي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیزي.